سوجورنر د نړۍ هغه ولنی ربوټ و چې یو داسې سیارې ته یې سفر پیل کړ چې 2 کروړه کیلومتره له دې ځمکې لرې ده چې دې سفر کې ورځې نه بلکې میاشتې تېرې شوې. یو ځل بیا FCL-Zone پښتو هسټوري ته ښه راغلاست. مارس یا مریخ چې ناسا غوښتل ربوټونه واستوي خو ناکامېدل. چې له دې نه مخکې ناسا یو ربوټ واستوه چې تر مارس ورسېده. خو کله چې لینډینګ کاوه هغه راکټ کرش شو وچوېده چې د ناسا ټول ساینسدانان او انجینران خاموشه او خواشیني شول. کوم ربوټ د کامیابېدو انتظار چې کوو د هغه ربوټ ټوکړې په مارس کې وغورځېدې. خو ستړي لا هم نه دي. په 1995 کې یو ربوټ باندې کار شروع کړ چې نوم یې سوجورنر ورکړ. یو کال وخت یې ونیو. په 1996 کې پای ته ورسېده چې په همدې کال یې د استولو عملیات پیل کړ. 3, 2, engine ignition and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover. Program response is good. په 1996 د مارس په لور راکټ روان شو. راکټ سم دم روانو چې دې سفر 2 میاشتې وخت ونیوه. بالاخره راکټ مارس ته ورسېده. لینډینګ یا ښکته کېدل هغه وخت راورسېده چې مخکې راکټونه یې خراب کړي وو. خو دا ځل ناسا د ربوټ دپاره یو نوی پلان جوړ کړی. کله چې ربوټ د مارس ته غورځېدو په حال کې شو نو د ربوټ نه ګیر چاپېره ایر بیک یعنې هوایي بیکونه راووتل. دا کار یې ځکه وکړ که ربوټ چیرې د غرونو یا ګټو سره زورداره ټکر وکړي نو ربوټ ته کوم نقصان ونه رسیږي. ربوټ د مارس په خاوره کې داسې حال کې وغورځېده چې خپل رفتار یې ډېر کم کړی و. خو بیا هم کله چې د مارس په خاوره باندې ټکر شو هوایي بیګونو له امله یې 15 متره اوچت ټوپ ووهه چې 6 ټوپونه یې وروسته یې شدت کم شو او په یو ځای ودرېده. بیا له دغه هوایي بیګونو منځ نه ربوټ راووته او ګرځېدل یې پیل کړ چې دا تصویران یې ویستل او دا تصویران د مارس د خاورې لومړني تصویران دي. 3 ورځې دا ربوټ د مارس په خاوره وګرځېده. ناسا سره یې اړیکه ټینګه او تصویران یې رالېږل چې د مارس سطحې پلټنه یې وکړه. شاوخوا 100 متره واټن کې وګرځېده چې د خاورې ډبرې او سطحې ترکیب یې وازمایه. تر 3 ورځو پورې اړیکه سمه وه. هر څه سم و خو یو ناڅاپي اړیکه پرې شوه چې د ناسا انجینرانو دا لامل وګاڼه چې شاید پیټ فینډر خراب شوی وي. هغه برخه چې ربوټ یې ځان سره له ځمکې نه وړی و. دا برخه هماغلته پرته وه چېرته چې لینډینګ کړی و. کله چې به ربوټ تصویران ویستل هغه به پیټ فینډر ته لیږل. بیا به پیټ فینډر ناسا ته رالیږل. ناسا او د ربوټ ترمنځ همدا پیټ فینډر و چې سیګنل یې ورکاوه چې دې ربوټ ته د وای فای په شکل سیګنل ورکاوه. پیټ فینډر چې له منځه لاړی ناسا او د ربوټ ترمنځ اړیکه بنده شوه. هغه ربوټ د مارس په خاورو کې تر ننه هم پروت دی خو سیګنل یې نشته دی. دوستانو ستاسو یوه نړۍ مننه چې تاسو زموږ ویډیوګانې معلومات په خوند سره ګورئ. تر بلې را روانې ویډیو پورې الله مو مل شه. خدای په امان. په مخه.